کله چې انسان ته د مرګ هغه بېهوشي راشي او د مرګ دا سختی د مرګ دا بېهوشي دا سکرات الموت یا اثرات د مرګ دا ډېر سخت وي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره مونږه په یو جنازه کې شریک شو. وی چې کله جنازه وشوله نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د جنازې نه بعد چې کله هغه نورو ملګرو د دې صحابي دفن کولو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو څو مختصر خبرې وکړې. نور ملګري چې دی په خدمت کې مشغول او د قبر او حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو څو خبرې وکړې. وی یو دا خبره وکړله چې هر انسان ته به څه دی مرګ به راځي او د مرګ دا ذایقه به دی سکي. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی چې کله مومن مسلمان بنده وفات کیږي او مومن مسلمان بنده ته د مرګ هغه اثرات شروع شي نو دله د الله د طرف نه څه د رحمت فرشتې راشي او ښکلې مخ واله فرشتې راشي. وی دا د چا چې د مرګ ټیم د مرګ دا ټیم پوره شوي وي وی دی خوشحاله شي او دی خندیدونکي شي وی دی خوشحاله شي او د ده نه دا روح چې دی دا ښکلې په اسانه سره دا فرشتې واخلي او بیا هغه د رحمت فرشتې دا روح چې دی نو دا په جنتي کپړه کې راټول کی او بر اسمانونو طرف ته وړي. او بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې نه بعد بیا دا وفرمایل وی چې کله د فاسق فاجر نه روح اغستل کیږي او د هغه د مرګ هغه اثرات او هغه سکرات شروع شي نو وی دله داسې رنګ کې فرشتې راشي چې تک تور رنګ کې فرشتې وي او د غضب او د قهر فرشتې وي. او بل حدیث کې ورسره داسې الفاظ راغلي دي مسند امام اعظم کې هغې کې ورسره داسې الفاظ دي اسودان ازرقان تک تور مخ واله فرشتې او داسې فرشتې دومره هیبتناکې فرشتې چې دا سترګې به یې تکې زیړې راوتې وي تکې زیړې سترګې به وي او چې کله دا سړی دا فاسق فاجر دا د غضب فرشتې وویني وی دی چغې به کي او چغې به کي او تختې به تي. د آیات کریمه کې موی ذلک ما کنت منه تحید وی دا د مرګ سکرات دا د مرګ سختی دا د مرګ بېهوشي دا دومره سخته د حضور پاک ته الله پاک د آیات کې وی چې پیغمبره ته به تې هم څه دی په خپله باندې وتښتېږي یعنی دا څوک هم څه دی لکه نشي برداشت کولی. نو چې کله هغه فاسق فاجر ته اسودان ازرقان دا تک تور رنګ والا فرشتې او دا د غضب فرشتې ورته راشي وی دی چغې جوړې کړي دی چغې جوړې کړي دی ته تښتي او تښتېدل ته بیا شته دی لکه نه تښتېدل ته بیا نشته. نو الله پاک وی چې ذلک ما کنت منه تحید وی دا د مرګ سختی دا سکرات الموت دا اثرات د مرګ وی دا ډېر زیات سختی دا څوک نشي برداشت کولی. ولکه یو حدیث کې راځي مومن مسلمان بندنه چې روح اغستلی کېږي او دا د مرګ اثرات شروع شي وی دی پې نه پوهېږي. مثال حضور پاک په حدیثو کې داسې بیان کړی دی لکه چې اوړه پراتی او مخامخ په دې اوړو په دې منځ کې تک تور ویښته پروت دي او ته دا تک تور ویښته داسې په اسانه اوچت کې وی دقه شان د مؤمن مسلمان بنده نه په اسانه دا روح واغستلی شي او فاسق فاجر نه چې روح اغستلی کېږي د هغې مثال هم حضور پاک په حدیثو کې ذکر کړی دی و چې داسې غنې وي غنې د غنو یو بڼ وي داسې او صادر پې ته داسې د پاسه واچه بیا ته هغه صادر خلاصې نو چې د یو غنې نه اخلاص کې په بله کې انخلي چې د بلې نه اخلاص کې په بله کې انخلي او چې صادر ته ته لرې کې که نه نو تارونه تارونه شوي به دا صادر وی دقسې څه دی لکه د فاسق فاجر سړي نه څه دی لکه دا روح په دومره سختۍ سره اغوستلي کېږي. د دې مرګ نه پس چې دی بیا لکه یو زندګي ده چې هغې ته ویل کېږي د قبر زندګي د برزخ زندګي. الحمدلله موږ تاسو ټول دا منو. بعضې خلک د قبر زندګي هم نه مني هغه وایي چې بس سړی لاړو بس قصه یې ختمه. موږ وینا لکه سړی لاړو دلته
والته بل قصه ګوره شروع شوه هغه څه دی لکه د قبر زندگی ده. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قبرستان ته یو ځل داسې لاړو ډېر زیات وجړل دومره وجړل چې سترګو نه دومره اوښکې لاړې چې ګیره مبارکې لونده شوله چې لمده شوله ګیره مبارکې یو صحابي ته تپوس کوي دا ته ولې دومره زیات جاړې د جنت په ذکر سره او د جهنم په یادولو سره خو ته دومره نه جاړې قبرستان ته رالې قبر دې ولې دومره جاړې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته دا قبر دا د قیامت دا د ټول نړومبي منزل دی که دا قبر مې صحیح شلو نو وروسته زندګي به مې صحیح شي او که دا قبر زما دپاره خراب ثابت شلو وروسته زندګي به مې څه دی لکه خراب ثابت شلي. بیا ورپسې وجاءت كل نفس معها سائق وشهید. اوس وره قبر نه پس بیا چې دی پاسېدل دي د قیامت په ورځ کله لکه د قیامت په ورځ قیامت په ورځ بیا پاسېدل دي دا ټول خلک به پاسي د خپلو قبرونه هر سړي سره به دوه قسمه فرشتې وي څو لکه یو ته سائق ویلی کېږي بل ته شاهد ویلی کېږي. یو فرشتې ته سائق الله پاک ذکر کړی بلې فرشتې دپاره الله پاک نوم ذکر کړی شهید یعنی شاهد یعنی ګواه. دا یو فرشته سائق مطلب دا شړونکې دا ګړو والا چې دا خپلې ګړې شړي که نه یو سړی ته مخکې رواني یو سړی ته شاته رواني هغه مخکې ته قاید وي هغه شاته ته څه دی سائق وي هغه مخکې لاره ښیي دې ګړو ته دلته ګیاره دلته اوبري دلته داري او هغه سائقه شاتنی سړی به څه دی لکه هغې شړي. د قیامت په ورځ به د هر انسان سره د هر کس سره لکه دوه قسمه فرشتې وي یو ته سائق وي بل ته څه دی لکه شاهد وي. دا سائق فرشته دا به د انسانان وخي شابه ده د حشر میدان ته ځان رسوه چې کم کس نه ځي دا فرشتې به وخي په زور به څه دی لکه د حشر د میدان ته به یې راشړي او دا بله فرشته پې ګوی کوي چې تا دا عمل کړو الله ته وایي دا عمل کړو دی کړو خدای دې ممانو کې لکه دلته چې حوالات کې سړی بند شي خدای دې امتحانو کې الله دې موږ تاسو ټول محفوظ وساتي. او بیا چې دې جج ته پیش کوي نو چې کم پې ګواهان وي هغه ګواه وي د دا کړو دی سړي څه دی د شرم سر ښکته کړي د جج په مخ کې د خلکو مخ کې دا سړی ځان ته یاد کړي چې د حشر په میدان کې به چې دا ټول خلک به انسانان به ولاړ وي او هغه خالق لا یزال هغه د الله جل شانه چې د هغه مقابله څوک نشي کولی او د هغې رب ذات مخې ته به څه د فرشته به وي د پلانکي سړي دا کړي دي د پلانکي سړي غلا کړې ده دا کړی دا کړي دا په موږ به دا به هر انسان دا ما سره تاسو دا په هر انسان باندې څه دی لکه دا فرشته به ګوی کوي. په خبره پېښ شوې لکه ووره تفسیر بیضاوي رحمه الله امام بیضاوي لیکي تفسیر بیضاوي کې او تفسیر ابن کثیر هم لیکلي چې دا دوه فرشتې دا سائق او شاهد دا هغه فرشتې دي چې کوم په دې دنیا کې د انسان سری دي دا کرامن کاتبین. بل تفسیر جرار دا لیکلي هغه دا لیکلي دي تفسیر خازن دا لیکلي تفسیر خازن وی چې دا ګواهي چې به پې کوي وی دا به د انسان هغه شیطانی نفس پي دا تفسیر خازن ځان له قول دی هغه وی چې دا به د هغه شیطانی نفس پي دا شیطانی نفس په چې دی نو دا به وی چې دا خو د څه دی د په خپله دا ګناه کړې وه دا شیطان به وی چې دا خو د په خپله دا ګناه کړې وه. او ورسره تفسیر خازن کې دوه درې خبرې نور هم لیکلي ووره وی دا انسان به وی چې خدایه زه چې د جهنم ته غورځېږم نو وي دا زره د شیطان د لاسه اوس هم دلته خلک وي که نه ګناه به وکړي قتلونه به وکړي او مخکې ورځه کې ما ته په دې وټساپ چا یو دغه راولېږه ورکوټه غوندې کلیپ و سړی ته تپوس کوي وي تا دا پلانکې کار ولې کړه ویره جي به شیطان دوکه کړم نو ګوره دا شیطان وی تاسو ما ولې ملامته کوئ کار په خپلو کې بیا ما ملامته کوئ غلا ډاکا خدای مکه دا نور لړل تپل نو شیطان بیا ما ملامته کوئ نو وی ګوره دا شیطان به په دې نفس باندې څه دی ګوی کوي دا نفس وایي چې خدای دا زره د شیطان د لاسه رالم دا تفسیر خازن لیکلي وی دا نفس وایي چې دا زره د شیطان د لاسه رالم دا شیطان داسې شه نو هغه شیطان به ورته وایي چې نه تا خو په خپله ګناه کړې ده ما تا ته کله ویلي چې ګناه کوه ما تا ته کله ویلي چې شرک کوه ما تا ته کله ویلي چې غلا کوه دا شیطان به ورته وایي په خبره باندې پېښ شوې لکه نو دا یار به چې دی بیا به څه دی لکه بیا به وروسته دی به بیا په موږ باندې ګوی کوي
شیطان تابعداري به نه کو ګوره لکه سبق ته ګوره وجاءت سکرة الموت بالحق او راغله بیهوشي د مرګ په حق سره ذلک ما كنت منه تحید دا هغه شی دی چې وی ته له دینه تښتېدې چې ته به تښتې د دینه یعنی د دې سختې نه ونفخ فی الصور او پوک به ووهلی شي په شپېلې کې ذلک یوم الوعید دا هغه ورځ د عذاب وجاءت كل نفس معها سائق وشهید او راغلو هر یو نفس ور سره یو شړونکی دی او یو حال ویونکی دی لقد كنت في عفلة من هذا بشک چې توی په غفلت کې لدینا فکشفنا عنك عطاءك پس کولو کړه موږ لتانه هغه پردستا فبصرك اليوم حديد نو نظر ساته نو نظر ستا نن ورځې تیز دی وقال قرینو هذا ما لدی او به وي هغه ملګري فرشته د ده دا هغه دی چې زما سره عتید حاضر دی القی فی جهنم وغورځوئ تاسو دواړه په دوزخ کې کل کفار عنید هر کافر عناد کوونکي لرا مناع للخیر منع کوونکي نیکۍ لرا معتد مریب دا ستاسو کې دا ټکي څنګه دی معتدین مریب دی دې کې خطا دی معتد مریب نیکی هغه نیکی لره د حد نه وتونکې چې په شک کې اچونکې الذي هغه جعل مع الله الها آخر چې ګرځولې د الله سره معبود بل فالقیاه فی العذاب الشدید نو وغورځوئ تاسو دواړه د لره په عذاب سخت کې قال قرینه ربنا او بوي ملګری د هغه شیطان بوي ربنا یا رب زمونږه ما اطغیته ما خودی نه دی گمراه کړي ما خودی نه دی دوکه کړي ولكن كان في ضلال بعید لیکن او دی په خپله ګمراهۍ لرې کې قال او بوي خدای پاک لا تختصموا جګړې مه کوئ لدیه دلته زما په نس باندې وقد قدمت الیکم بالوعید او په تغی سره لیږلو ما تاسو ته یارول ما یبدل القول نشي بدلېدلې خبره په نس د باندې لدیه زما په نس باندې وما انا بظلام للعبید او نه یم زه ظلم کوونکي په بندګانو باندې صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي یا الله دا مونږ ټول نه درس په خپل دربار کې قبول کړي خالق العزاله د خپل رضا سبب یې وګرځي خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي دا ناس چې کوم ملګري مشران کشران ځوانان ناس خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کړي ټولو کورونو کې خیر او برکت کړي یا الله تر نن هم چې څومره روجې نیولې خدای دا ټولې روجې په خپل دربار کې قبول کړي چا چې پکې څومره عبادتونه ختمونه ذکرونه اذکارونه کې ټول عبادتونه یا الله ته قبول کړي اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وصحبه